زما ټول وروڼو ته نصیحت دی چې په الله باندې یقین مضبوط ساتئ او امید ساتئ د هغه نه همیشه. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي دې حدیث ته غوږ کېږدئ الله وایي انا عند ظن عبدي بي زه د بنده سره هغه څه کوم چې په ما باندې ګمان کوي. ډېر عجیبه حدیث دی. الله وایي چې زما بنده په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه شان ورسره کوم. چې سړی اوس دا ګمان کوي مړه الله زما مرسته نه کوي او الله زما مصیبتونه نه حل کوي الله یې به رښتیا نه حل کوي. او چې د یو سړي په الله باندې ښه ګمان وي چې نه زما سره زما رب دی هغه زما ملګرتیا کوي هغه زما مسلې حل کوي د هغه سره په رابطه کې د هغه سره په تعلق کې ته څه وایي چې دې سړي سره الله څه کوي هغه څه به کوي کوم چې د ګمان دی الله نه به نه امیده کېږي چېرته نه. داسې وشي کله نه کله چې دروازه لږ لیټ کولوي دروازه سړی ټکوي که نه نو دروازه اکثر داسې وشي چې دروازه لیټ کولوي. خو دا درته ووایم دروازه ټکول به پرېږدې نه دا ټکوه او دا د ګرنټۍ سره ته یم چې وخت به داسې راشي دا دروازه به کولو شي. خو دومره ده چې دروازه ټکول به نه پرېږدي. که دروازه ټکول دې پرېښودو نو بیا دروازه کولاوېدی نه شي تا ته. د رب العالمین هغه ته د اسمان دروازې ټکوه دعاګانې ورته کوه چغې ورته وهه رابطه ورسره ساته. دې کې د الله حکمت وایي چې ستا خبره کېدای شي چې ستا دعا الله قبوله نه کړي په یو وخت کې په یو وخت کې هغه مصیبت په تا باندې پرېږدي. دې کې د الله حکمت دی حکیم ذات دی هغه په خپل مخلوق باندې ظلم نه کوي. نو تا باندې چې کومه سخته راوستې تا باندې چې کوم مسله ده په دې کې به یو غټ حکمت شته به خبر نه وروسته به خبر شي وروسته به خبر شي. او کو په دې دنیا کې د خبر نشي نو په کوم ځای کې به خبر شي په آخرت کې چې کله تله ولګي او ته خپل تلې له راشي وګورې د نیکیانو نه تله ستا چې ډکه پرته وي او لږ زموږ تلې ډکې کې نیکیان ته به تعجب کېږي چې دا څنګه دومره نیک عمل خو ما چېرته نه دي کړي. نو تا ته به وویلی شي چې دا هغه مصیبتونه کوم چې په تا باندې راغلي وو حکمت ښکاره شو. مصیبتونو د لاسه الله ستا درجې اوچتې کړي په آخرت کې نو دا دروازه په مخه ټکوه او د رب العالمین سره رابطه مه ختموه. او چې د هغه سره د رابطه ختمه شوه نو ژوند دې ختم شو. او چې د هغه سره د رابطه وه نو ژوند به دې رسول صلی په حدیث کې څه وایي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. کوم سړی چې الله یادي او کوم چې نه یادي وایي د دوی مثال داسې دی لکه د مړ او د ژوندي. مړ او ژوندی دا چې د یو شی نه مړ او ژوندی یو شی نه وي. دغه شان کوم سړی چې د رب العالمین سره رابطه ساتي دی ژوندی او کوم سړی چې د رب العالمین سره رابطه نه ساتي دی مړی. نو د الله سره رابطه ډېر عجیبه آیت دی. الله سبحانه وتعالی څه وایي فاعبده وتوکل علیه د الله بندګي کوه او په هغه باندې ځان وسپاره هغه ته خپل معاملات ورکړه. ښایي الله که زه تا د خپل عمل او خپل هر څه زه تا ته وسپارم او خپل ځان تا ته وسپارم ته به بدل کې ماله څه راکړې جواب. الله په قرآن کې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله وایي که چا په ما باندې یقین او ما ته ځان وسپارو او په ما یې اعتماد او زما نه امید فهو حسبه نو زه د هغه دپاره پوره یم. الله وایي زه د هغه دپاره څه یم پوره یم. که دا ټوله دنیا ته پرېږدي او الله د سره وي ګټلې ده که بېلې ده ګټلې دې ته ګټه وایي رب العالمین ورسره دی. اوس که دنیا دې ورسره نه دی ورسره که خو چې رب العالمین تا سره وي او دا به څومره عجیبه انسان وي څومره خوش قسمته انسان وي چې رب العالمین دې یو سړي سره وي د هغه ملګرتیا دې یو سړي سره وي د هغه رضا دې یو سړي سره وي دا به څومره اوچت انسان وي او دی به دې دنیا کې